جوړې بخیر خیرت ته. ډېره مننه. څوک او کوم ځای نه را سره اړیکه ټینګه کړې؟ زه خو د خیر سره اماراتو کې یم. نوم لرې؟ سلام خان مې نوم ده. سلام خان د افغانستان پورې مربوط دی که پاکستان پورې؟ یاره که رښتیا راته وایې په خبره دې پوه نه شوم څه وایې؟ کوم ځای سره تعلق ساتې؟ یاره یم خو د افغانستان کورونه هم پاکستان کې. ډېر ښه. دواړه ملکونه خورئ تاسو. دا ملک تاسو خراب دی چې یاستئ افغانان او اوسئ په پاکستان کې. دا ملک دغه شی خراب دی. هغه ده طالبان د افغانستان ملي بیرغ سره ولې ستونزه لري؟ ولې طالبان د بیرغ په واسطه باندې کورنۍ وړي، هغه د خلکو کورونو تمه وړي، خلک وژني، کوي؟ ستونزه یې څه ده؟ ستونزه خو ټوله دنیا ته مخامخ د طالبان که د خپل خولې او د خپل اختیار وایي نو اوسه پورې دا نه میاشتې په افغانستان کې د دوی وتلې تر اوسه پورې د روپۍ کار نه ده کړی، نو دوی به مخته څه خلکو ته خپل ولس ته به څه ګټه ورکړي؟ ولې روپۍ کار نه ده کړی؟ څه کار یې کړی خو دنیا ته د ښکاره کړي وروره. دا اوس ګوره روزانه زه درته یم ګوره هوایي سیستم د ټکسیانو روان ده. ته خبر نه یې چې هوایي سیستم د ټکسیانو روان ده؟ هوایي سیستم یې جوړ کړی والله چې هوایي سیستم چې والله به زه دلته په ټول سعودي عرب کې خیراتونه وکړم. شیخانو ګوره دا څلور هوایي اډې چې مثلا دا څلور قوي تیاري میدانونه چې مثلا خطر ته په لاس ورکړه، خو دا معاهدې امضا کړي دي چې د دغه ځای نه به تیاري نه پاوه کېږي، د دې ځای نه به دغسې به سبا بل راجګېږي، بل به راجګېږي، سبا به بل وایي چې ما ته راکړه، موږ به دغه کوو، دغه د کابل هوایي اډې به نورو خلکو ته سپارو. خو دوی خو اوس دغه کار وکړو که نه؟ ګوره اوس دا کار یې وکړو، د پاکستان سفیر یې راوستی ده کېنولی ده، هغه د تا صنعاتو نه ستا د افغانستان په اوس ګوره څومره معدنیات راوځي. ته خبر چې څومره خلک ځوانان د معدن په مصروفه دي کاڼي راباسي د افغانستان. ګوره 100% قسم ده په غلطه روان ده. په افغانستان کې دومره بدامني روانه ده، خلک قسم ده لوږې مري لوږې، دومره خلک را روان دي قسم. ګوره ملا هیبت الله خو وجود نه لري، که چېرته وجود ولري نو یو پیغام ورته پرېږده چې ستا پیغام ملا هیبت الله ته چېرې؟ یاره خو زه دا درته وایم قانون که چیرې اوس افغانستان ټول د دوی په لاس کې ده، قانون که چیرې واقعي ملا هیبت الله وي نو باید رادې سي افغانستان خپل ولس ته د کښېني، خپل ولس ته د لږ زړه دې ورډاډه کړي چې وروره زه له تاسو سره یم، او که نه نو دا مثال دا ډرامې او دا هغسې دوی جوړې کړي دي، که نه خو صفا دې ووایي چې وروره ملا هیبت الله خو دا نشته، بل نفر دې راولي، خو دا رقم د ډرامې دا خلک ولس یې په تمه کړی د ولس ورې خوار او زار ګرځي نورو ملکو ته منډې وهي او ګټه د روپۍ نشته. اوس دوی خو وایي چې موږ شکر الحمدلله امنیت هم راوستی دی، اقتصاد هم ښه شوی دی، خلکو سره درګرده موږ کانټرکټونه هم امضا کړي دي، څو هېوادونو په رسمیت هم پېژندلي وو. دوی خو دا ټولې خبرې کوي، خبرې حقیقت نه دي که نه دوی دروغجن دي، دوی دروغ وایي. الکوزی صاحب دلته له موږ سره یو څو ملګري دي پوه شوې، هغه بیا دا وایي چې مثال په افغانستان کې اوس امن راغی پوه شوې، هغه لنډغر او دا شیان نشته، نو ما ورته وویل د صحیح د امن خو راغی، خو امن در سره خوشحاله یم چې وروره چې امن راغی، خو ما خلک اوس له وږې مري، باید چې تاسې اوس دومره ورته وکړي دا خلک خو کم سے کم 2 وخته مړۍ خو پیدا کړي، د نس خو چې ماړۍ نو تر دې خو هغه مرګونه خو اوس کم سے کم په نس خو ماړه همدارنګه خو نه مري چې ما له وږې مري اوس خلک. ډېره زیاته مننه روژانه، تل حقیقت دې ویلې والله بېشکه ډېره زیاته مننه چې راغلې خپل پیغام دې راسره شریک کړه. مننه. خوشحاله اوسه خدمت دې ما لپاره د سعودي نه دعا راته کوه، خالي دعا راته کوه. خوشحاله اوسې ژوندی خدای دې 15 ورځې زما په لاس کې دا خلک راکړي ته بیا ګوره چې زه څنګه فیصلې وکړم. خالي دعا کوه.